عیسی چې د ځان نه چاپیره ګڼه ولیده نو حکم یې وکړو چې راځئ چې د دریاب پورې غاړې ته لاړ شو. یو د شرع عالم ورغو او وی ویل چې استاذه هر چېرته چې ته ځې زه به هم درپسې ځم. عیسی ورته وفرمیل چې د لومبړو خپل غارونه او د مارغانو جالې خو ابن آدم دومره ځای قدرې هم نه لري چې سر پې ولګوي. یو بل مرید ورته وویل مالکه اول ما ته اجازت راکا چې خپل پلار خښ کم. عیسی ورته وفرمیل چې ته ما پسې راځه مړي پرېږدئ چې مړي خښئ. بیا عیسی په کشتۍ کې سور شو او مریدان هم ورسره سواره شو. او په دریاب کې یو زورور طوفان راغی او چپې داسې اوچتېدې چې په کشتۍ راوړېدې خو هغه اوده و. نو هغې ورلل او هغه را بیدار که چې مالکه موږ بچ کا موږ ډوبېږو. هغه ورته وفرمیل چې تاسو ولې دومره یریږئ ستاسو ایمان څومره کمزوری دی. بیا هغه ودرېده طوفان او د اوبو چپې یې ورټلې نو په هغه ساعت کلاره کلاري شوه. مریدان په دې ننداره ډېر حیران شول او دوی وویل چې دا لا څه قسم سړی دی چې هوا او چپې هم حکم مني. عیسی چې د ګدریانو علاقې ته پورې وته نو د قبرستان نه 2 سړي راووتل چې پیریانو نیولي او دومره خطرناک وو چې څوک هم په هغه لاره ترې نشو تېرېدی. هغې چغې کړې ای د خدای پاک زویه ته زموږ نه څه غواړې؟ ته دلته د دې دپاره راغلې چې موږ د قیامت نه وړاندې په عذاب کې څه. نو لږ لرې د خنزیرانو یوه لویه رمه سرېدله او پیریانو زاري ورته وکړه که چېرې ته موږ شړل غواړې نو موږ د خنزیرانو دغې رمې ته ولېږه. هغه ورته وفرمیل چې لاړ شئ. نو هغې راووتل او په خنزیرانو کې ورننوتل او د خنزیرانو ټوله رمه په منډه شوه او د کمر نه ښکته دریاب ته پرېوته او په اوبو کې ډوبه شوه. د خنزیرانو ساتونکي نږدې ښار ته وتښتېدل او هر چاته یې هغه ټوله کیسه بیانوله څه چې په پیریانو نیولي سړو تېر شوي وو. بیا د کلي ټول خلک بهر راووتل چې عیسی وویني او کله چې هغې ولیده نو ورته یې منت زاري وکړه چې د دې علاقې نه لاړ شه.